ناواده کړي سنبال کړي جنۍ دې ته ګزاره کړه چې دې به اوبه ورکړي. وی خبردار چې داسې ونه کوي چېرته ګورې. وی وچ دی. وی زه ورته خط لیکم که دریاب ته خط لیکي حکمران دې ته وایي ښه خط لیکي نو خط کې ولیکل من عبدالله. دا خط چې دی دا د بنده د الله من عبدالله د بنده د الله چې محمد چې عمر نومې دی او امیر المؤمنین دی. ای دریای نیله دریای نیل ته خط لیکي ښه په دریاب کې روح شته دی. وی الی دریای نیل ته خط ولیک ورته وی ای دریابه که ته په خپل اختیار جاری شوی په خپله چلیږي نو تا ته زمونږ حاجت نشته بس. او ان کان الواحد القهار که د هغې ذات د طرف نه چې هغه واحد دی او قهار دی که هغه ته جاری کړی وي نو ای دریابه جاری شه که د الله په حکم بس جاری شه. چې خط دریای نیل ته گزار کو دریای نیل 100 گزه په بره راوختو اوبه په بره راوختې څومره زمانه تېره شوله نن هم لا د دریای نیل په اوبو کې کمی نه دی راغلی چې یو خط یې ورته ګزار کړی ښه. عادل حکمران دې ته وایي ښه انصاف دې ته وایي. دا عادل حکمران و چې ځمکې لیدلی او صحابي وی ما ورته کتل چې یو ورځ تقریر کو چې دې لنګ ته مې وله وکتل نو پیوندونه پکې لګېدلي په لنګ کې پیوندونه ښکارم پیوندونه یې په لنګ کې لګېدلي او ولاړو موږ ته تقریر کو مې پیوندونه د لنګ ولیدل. داسې وخت 1000 صحابه کرامو روټۍ وخوړله او بیا هم لا کټوۍ د غوښې ډکه او تنور د روټو ډک پروت و. 1000 صحابه کرامو ډوډۍ وخوړله. صحابم د کور نه روسخت شو بیا را کرم دنیا پخ کړی پروت و. هغې 3 سوه هغې 1 سوه کې لا ډېر شی پراته و لکه او غوښه هم لا ډېر شی پرته وه. داسې ښکلی پاک صفا سوتره دور و ډېر ښکلی ژوند و ډېر ښکلی ماحول و. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دوري حکومت دی په دې کې ورته چیټۍ راغله وی دریای نیل وچ شو اوبه نه ورکوي دریای نیل. وی ښه حکمران دې ته وی مړه تم چغې وایه بل هم چغې ویم زما حکمران او زما منشر عادل دی او دا عادل حکمران دی. عادل حکمران دی ته وی تا لیدې نه دی ښه تا تاریخ نه دی کتلی ته عادل بادشاه پیژندلی نه دی. عادل امیر المؤمنین ښه په 22 لاک مربع میلی حکومت کو. وی دریای نیل وچ شو گورنر ورته خط راولېږه وی مخکنی څه عادت و وی مخکې دا عادت و په جاهلیت کې چې دا دریای